کچری ستاسو خېټه خراب شي نو په کور کې داسې کم خوراک دی چې انسان هغه وخوري دغه سره دغه خېټه زړ ټیکيږي نو پاغي کې د ټولو نه اول نیم کول ورته مونږ پښتو کې وایو او دیتا او آر اس ویل شي نو د دې سکلو سره د انسان خېټه زړ ټیکيږي او دویم دا چې د کیلو خوړلو سره هم د انسان خېټه زړ ټیکيږي او دریم دا چې د چاولو خوړلو سره هم د انسان خېټه زړ ټیکيږي او څلورم دا چې د شملو او ماستو خوړلو سره هم د انسان خېټه زړ ځکه چې خېټې خرابېدو د وران کې انسان نه هغه بکټریا هغه جراثیم بهر ته خارج شوي وي کم چې انسان ته فایده ورکوي کم ته چې بینیفیشل بکټریا ویل شي د شملو او د ماستو خوړلو سره د انسان په خېټه کې هغه جراثیم واپس را پیدا کیږي کم چې انسان ته فایده ورکوي د دې سره سره کچره انسان د ادرک والا چای سکینو دغه سره هم د انسان خېټه زړ ټیکيږي او هغه علاماتو کې کمواله راځي کم چې انسان ته په خېټه خرابېدو کې وي او د دې سره په ادرک کې انټي انفلامټري پراپرټي ورته ویل شي دا صلاحیت پکې دنه موجوده دي چې د انسان په وجود کې دنه کم قسم خرابي وي داغه په ځل ټیکېدو کې هم کار کوي سره سره تاسو ته په کور کې آرام هم ضروری دي نو کچري دا ویډیو انفارمیټیو وي د خپل فرند سره شیر کړئ دغه شان میډیکل انفارمیشن لپاره زموږ سره